السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د لسم درس اتمه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم شپږمه نښه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیه ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو کله چې موږ تلاوت کوو د هغه په معنا پوه سو. نو انشاءالله چې دا برنامه پای ته ورسوئ، تاسې به وکولی سئ چې کله تلاوت د قرآن کوئ د هغه په معنا پوه سئ. نننۍ موخې مو څه دی؟ په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم شپږمه نښه پیژندنه ده. په سورة الشمس شپږم نمبر آیات کې، سورة الشمس اووم نمبر آیات کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والارض وما طحاها. سورة الشمس شپږم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: او په ځمکه او په هغه ذات قسم دی چې هغه یې غوړولې ده. نو زموږ او ستاسې هدف په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم شپږمه نښه پیژندنه ده. شپږمه نښه څه ته وایي؟ شپږمه نښه یعنی ځینې نومونه مؤنث دي ځکه چې عربانو داسې ټاکلي دي. هر هغه چا چې زما د لسم درس لومړۍ برخه نه یې کتلې، نو له هغو څخه مې دا هیله ده چې زما د لسم درس لومړۍ برخه وګوري. دا درس ما په مفصله توګه تشریح کړی ده. دا جدول چې تاسې وینئ دا ټول هغه نومونه دي چې عربانو مؤنث ټاکلي دي، یعنې دې نومونو ته چې وایي مؤنث وایي. زه اوس راځم د آیات کې چې ما وویل ارض چې ته وایي ځمکې ته وایي. اوس راځم د جدول کې ګورم. دا جدول کې زه کولی شم چې دا پیدا کړم چې دا جنسیت یې زه څنګه وپېژنم. زه راځم د جدول کې ګورم ارض چې ته وایي دا پیدا مې کړ. دا شی سو معنا یې شی ده ځمکه. دا خپله مؤنث ده. نو دا ټول دا جدول نومونه چې وینئ دا ټول نومونه مؤنث دي. بل سلاید ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والنفس وما سواها. سورة الشمس اووم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: او په انساني نفس او په هغه ذات قسم دی چې هغه یې برابر کړ. شپږمه نښه د مؤنث اسم وویل. ځینې نومونه مؤنث دي ځکه عربانو داسې ټاکلي دي. دا جدول چې وینئ که چیرې مو قرآن کریم تلاوت کول له دغو نومو سره مخامخ سوئ، تاسې مستقیما ویلی سئ چې دا څه شی دي؟ دا مؤنث اسمونه دي. ښه، اوس دلته راځم د آیت کې چې ما تلاوت کړ نفسن. آیا نفسن په دې جدول کې شته که نشته؟ زه راځم د جدول کې ګورم نفس. دا د پیدا مې کړو. نفس ته معنا یې شی ده سا یا ځان یا انساني نفس. ښه، زه اوس دا مشخصولی شم چې دا نفس شی ده په دې آیات کې. دا کوم اسم ده؟ دا مؤنث اسم ده. ولې مؤنث اسم ده؟ ځکه چې عربانو ټاکلي. نو موږ څنګه کولی شو چې شپږمه نښه یعنې نومونو چې مؤنث دي هغه وټاکو؟ اول خو دا جدول باید په یاد ولرئ. که چیرې مو تلاوت کول مستقیما تاسې کولی شئ چې له دغو نومو سره کمک سواست ورته ووایئ چې دا مؤنث دي. او دوهمه لاره یې دا ده چې تاسې کولی شئ چې له ماسکه دیکشنري څخه استفاده وکړئ تر څو د اسم جنسیت مشخص کړئ. د نننۍ درس لنډیز په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم شپږمه نښه مو وپېژندله په سورة الشمس شپږم نمبر آیات، سورة الشمس اووم نمبر. او له ټول څخه مې دا هیله ده چې سورة الشمس له ترجمې سره وګورئ. لومړی اسم پیدا کړئ. زه اوس اسم څنګه پیدا کولی شم؟ لکه په تېرو درسو کې چې ما ویل اسم هغه کلمې ته وایي چې معنا لري ولې په زمان پورې تړاو نه لري. نو کله چې تاسې ترجمه وګورئ تاسې کولی شئ چې اسم مشخص کړئ. وروسته له لومړۍ نښې نه تر شپږمې نښې پورې تاسې په دې سورة الشمس کې پیدا کړئ چې کوم مؤنث اسمونه دي. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته په کومنټ کې ولیکئ. یادونې: زموږ درس د قرآن کریم معنو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسې ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.